تر ټولو مخکې درته د خپل ټیک ټاک شاپ اکاونټ تاسو ته د ارننګ خیمه بیا به نور خبرې په ویډیو کې کوو د شاپ په اړه باندې ځکه ما تاسو ته ویلي تاسو ته د ټیک ټاک شاپ په اړه مکمل معلومات در کوم او تاسو ته په طریقه خیمه چې د کې څنګه کار کولای شو څنګه دین ارننګ کولای شو دلته کتل شي د ازما اکاونټ دا او زه راغلم سټوډیو ته دلته کتل شي ارننګ ریوارډ وګورئ د ریوارډ باندې ما وکي وکړه او دلته بیا د ریوارډ تر ازما او لاندې ویو ریوارډ انالایټکس باندې اوکي کوم صحیح ده اول تاسو دا وګورئ چې دا ریوارډ به کوم ځینې راغلی تقریبا د 2 ورځو ارننګ ده صحیح ده د 13 ورځو دلته کتلی شئ لاست 7 ډیز ارننګ یې تاسو کتلی شئ $18 په 2 ورځو کې د کوم ځینې راغلی دي ټیک ټاک شاپ فار کریټر دا وګورئ مکمل 18.06 د 13 ورځو ارننګ د ټیک ټاک شاپ فار کریټر نه راغلی دي نو دا ویډیو زه تاسو ته په همدې خاطر جوړوم تاسو ته زه د دې معلومات در کوم چې تاسو څنګه کولی شئ ټیک ټاک نه ارننګ وکړئ که ستاسو هیڅ ټیک ټاک اکاونټ مونیټایز نه وي که ستاسو ټیک ټاک اکاونټ ډسکوالیفای وي یوازې چې 0 نه سبسکرایبر زیات وي که ډسکوالیفای اکاونټ وي که مونیټایز نه وي نو هیڅ مشکل نشته شاپ کې تاسو کار کولی شئ خو د دې خپل د شاپ کې د کار کولو مثال خپل طریقه را داسې نه کیږي چې مثال تاسو هر یو اکاونټ نه راځئ او 0 نه فالوور زیات تاسو ته په شاپ کې ټیک ټاک شاپ فار کریټر خلاصیږي نه مکمل سټیپونه درته خیمه کوشش کوي ویډیو تر پای را سره وګورئ نو ان شاء الله چې تاسو هم کولای شئ لکه څنګه چې تاسو دا ګورئ په AI کانټینټ باندې تاسو کولای شئ دغه ارننګ د ټیک ټاک شاپ نه ترلاسه کړئ زدين اوس بیرته بیگ راځم ملګرو او دلته کتلی شئ ټیک ټاک شاپ فار کریټر نو دا اپشن باید تاسو په اکاونټ کې وي دا په کوم اکاونټونو کې راځي UK USA جرمني فرانس جاپان کوم چې الیجیبل کنټریز اکاونټونه دي هغه کې تاسو ته ټیک ټاک شاپ فار کریټر راځي دلته لاندې کتلی شئ یو بل اپشن دا په ټیک ټاک شاپ کې ټیک ټاک شاپ فار سیلر نو ټیک ټاک شاپ فار سیلر چې دا په هغې کې کار مه کوئ هغه موږ او تاسو دپاره نه ده زه تاسو ته هغه ټیک ټاک شاپ فار کریټر ښیم صحیح ده کریټر په اړه باندې دا ویډیوز جوړوم او هغې کې تاسو ما ځکه شاپ فار سیلر چې دا هغې کې موږ او تاسو کار نشو کولی هلته انویسټمنټ پکارېږي او ټیک ټاک شاپ فار کریټر چې دا هیڅ پیسو ته ضرورت نشته بالکل فری تاسو دلته کار کولای شئ او دینه ارننګ ترلاسه کولای شئ پیسې ته ګټلی شئ ټیک ټاک شاپ فار کریټر نه صحیح ده نو ستاسو په اکاونټ کې باید دا ټیک ټاک شاپ فار کریټر اپشن آن وي معلومات در کوم په سکرین کې تر څو تاسو ته د موبایل سکرین هم لږ نږدې ښکاره شي او تاسو هر څه وګورئ زه به تاسو ته د دې معلومات درکم چې په کوم اکاونټونو کې شاپ فار کریټر منګه ترازی څنګه اداره واستلی شو پکې ټیک ټاک شاپ فار کریټر چې زموږ په اکاونټ کې دا راښکاره یعنی مثال که تاسو سره د UK یا USA اکاونټونه هم وي په هغې کې هم دا ټیک ټاک شاپ فار کریټر اول سر کې نه وي دا به تاسو پکې ایډ کوئ طریقې درته ښیم په موبایل سکرین کې نو ټیک ټاک شاپ فار کریټر کې دا ویډیو په AI باندې چې ما جوړې کړي هغه هم درته ښیم ټیک ټاک شاپ فار کریټر UK او USA اکاونټ کې څه فرق ده په کوم اکاونټ کې باید موږ تاسو کار وکړو USA اکاونټ ښه ده که UK اکاونټ ښه ده شاپ دپاره دا معلومات در کوم په دې ویډیو کې کوشش کوي ویډیو موږ سره تر پای وګورئ موبایل سکرین ته ورځو په سکرین کې مکمل طریقه ګورو که چېرته نوي یاست په چینل کې ضرور در سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم د ویډیو وګوري او شاپ کې کار وکړي ځکه دا تاسو نه کریټر ریوارډ په رقم ویډیوګانې نه غواړي لس سیکنډ د په AI باندې ویډیو به جوړوي هغه ورته اپلوډ کوئ تاسو ته ارننګ کولی شئ سکرین ته ورځو او تاسو ته په سکرین کې د شاپ په اړه باندې نور معلومات درکوم ملګرو دا د زه راغلم خپل ټیک ټاک اکاونټ ته دا اکاونټ چې دی دا ما سره د UK اکاونټ دی او زه تاسو ته وایم چې باید تاسو کار په USA اکاونټ کې وکړئ صحیح ده USA اکاونټ کې کار وکړئ ځکه چې په UK اکاونټ کې کله تاسو ټیک ټاک شاپ کې کار کوئ ټیک ټاک شاپ فار کریټر کې هغې کې یا ویریفیکیشن یعنی زه تاسو ته اوس ښیم کله چې تاسو دې نه تاسو ته کمیشن راشي د ویډیوز نه تاسو ته پیسې راشي هغه چې کله تاسو ویډرا کوئ د ویډرا په وخت کې تاسو نه پی آوټ اکاونټ کې د ټیک ټاک شاپ کوم پی آوټ د تاسو ته پیسې درکوي د هغې ویریفیکیشن کېږي هلته ویریفیکیشن درنه غواړي صحیح ده نو په هغې کې به تاسو د UK ډاکومنټ ورکوئ د UK پاسپورټ یا مثال آی ډي کارډ لایسنس د هغه ویریفیکیشن ډاکومنټس درنه غواړي ډېر څه غواړي چې هغه بیا تاسو ته وایي چې په هغه نوم سره باید تاسو بینک اکاونټ هم د UK سره کنیکټ یعنی دومره به درته ووایم چې د یونایټډ کینګډم یعنی د UK اکاونټ کې تاسو چې کله ټیک ټاک شاپ فار کریټر نه ویډرا کوئ نو تاسو یوازې بینک اکاونټ ته کولی شئ هغه هم د UK بینک اکاونټ ته نو او په USA اکاونټ کې بیا تاسو کولی شئ چې پیپل اکاونټ ته هم ویډرا وکړئ نو ځکه زه درته وایم چې باید کار په USA اکاونټ کې وکړئ خیر دا یو اکاونټ ما سره 3 اکاونټونه نور هم دي 3 را سره د USA اکاونټونه دي په هغې کې ټیک ټاک شاپ فار کریټر کې کار کوم دا یو را سره خپل چې دا د UK اکاونټ دی په دې کې مې کار شروع کړی او د دې هر څه خو ما برابر کړي زه به تاسو ته وښیم دې ته ما ترتیب برابر کړی مثال په UK کې زما ملګری او هر څه هغه مې سیټ کړي دې ته هم خو تاسو نشئ کولی چې
چې د سیټ کې ځکه تاسو په یو کې بانک اکاونټ او انفارمیشن د هر څه دراوړي او د یو اس ای اکاونټ ویریفیکیشن درته زکوما چې کله تاسو مثال کورس بای کې زمانہ د دې مکمل کورس ما تاسو ته درکړی دا په سکرین کې د واتس اپ نمبر ګورئ تاسو به هم د سی ویډیوز جوړوي په کورس چې کله تاسو ګورئ A to Z ما تاسو ته هر څه په کورس کې خو دلی دي صحیح ده کله چې تاسو کورس واخلئ ډیر په مناسب قیمت سره تاسو ته کورس درکوم تاسو ما د واتس اپ شمیره د ما سره په واتس اپ کې کانټیکټ کولای شئ زه تاسو ته کورس درکوم د دې ټیک ټاک شاپ فور کریټر کې چې څنګه کار کیږي هغه طریقې سره تاسو کار کوئ ان شاء الله چې ډیر ترتیب سره او ډیر په اسانۍ سره نه چې ماشوم بم په پويږي د سیمه دا کورس تاسو ته تشریح کړی دا کېدای شي یو 2 ساعته یو ساعت 2 ساعت وخت ورنونی سي وخت ورته ورکې کورس ګوري نو تاسو بم د سي ارنینګ کوي لکه څنګه چې تاسو ما خو په سٹارټ کې لکه څنګه چې تاسو اوس دا ګوري تقریبا د 7 ډیز یعنی د 2 ورځو اېدو ګوري هغه ویډیو ما 13 ورځ کړی و په سبا باندې دا ویډیو ریکارډ کوم دلته کتل شي تاسو یوازې پرون ورځ کې دلته سیلینګ راسو ګوري تقریبا 12.8 یعنی د $12 ارنینګ پرون ورځ کې ما تر غلای د کمیشن راغلای د پروډکټ چې کوم ما ویډیو په جوړی کړی دی هغه چې کله سیل شوی دی نو ماته په دومره کمیشن راغلای د تاسو ته خیمه دلته تاسو کتل شئ مثال دا یو ویډیو دا هم خو وایرل روانه شو 2.15 کې ویوز پر راغلی دا ز پلی کوم تاسو ګورئ ویډیو داسې جوړیږي ګورئ This tiny wireless mic makes your videos sound clear, professional, and ready to record anywhere. Just plug it in, clip it on, and start recording. If you want one, check the link below. This tiny wireless mic makes your video sound clear, professional, recording. If you want one, check the link below. This tiny wireless mic makes your video sound clear, professional, and ready to record anywhere. Just plug it in, clip it on, and start recording. If you want one, check the link below. کوم پروډکټ چې قیمت زیاتی باغی باندې بیا زیات ارنینګ راځي صحیح ده د دې پروډکټ قیمت کم ده دلته تاسو کتلی شئ د دې پروډکټ قیمت کم ده نو په دې خاطر ماته 10% کمیشن راکوي چې یو کس د دې ویډیو لاره واخلي د دې لینک لاره ماته به 0.15 سنت پاوند راکول کیږي ځکه دا د یو کې اکاونټ د یو اس اکاونټ کې تاسو ته یو اس ډي ډالر په درکول کیږي نو دا وګورئ ملګرو دا مور انسایټ تر ازما د دې ویډیو ویوز وګورئ دلته راغلم تقریبا 2.15 کې ویوز پر راغلي دي دلته ویورز تر ازما دا وګورئ ملګرو په دې ویډیو باندې ویورز تر ازما مکمل فارین راغلي دي یونایټډ کینګډم 90% 90.4% یونایټډ کینګډم راغلي ځکه چې زه په یونایټډ کینګډم یو کې اکاونټ کې دلته شاپ کې کار کوم چې چیرته تاسو په یو اس ای اکاونټ کې کار کوئ تاسو ویډیو په خپل یو اس ای ته ټارګټ کیږي یو اس ای اډینس تاسو ویډیو ګوري تاسو سره د یو اس ای شاپ اکاونټ هغه کې چې ویډیو اپلوډ کړئ تاسو ویډیو په یو اس ای کې اول ټاپ کنټری راځي دا یو کې اکاونټ دغه ټاپ کنټری یو کې راغلی دلته تاسو کتل شئ صحیح ده بل ویډیو د تقریبا ډیر سیلینګ شوی دا تقریبا 13 کې څومره سیلینګ د دې ویډیو نه شوی دا ما اوس سره اپلوډ کړم Looking for safer driving? This mirror dash camera records both front and rear in HD. It records every trip, improves visibility easier. A smart upgrade for every driver. If you want extra protection while driving, this dual camera mirror records everything in crystal clear HD and makes parking much safer. Grab yours through the link below. Follow us for more smart. دا ویډیو دا دلته وګورئ کار ډرایوینګ ریکارډر دا چوکي کې د لینک نه چې څوک واخلي دا پروډکټ تقریبا 14.55 د دې قیمت تک څوک واخلي زما د ویډیو لاره 1.9% باندې ماته په دې باندې کمیشن راځي دا پروډکټ چې څوک واخلي هم د ترتیب سره تاسو کتل شئ Stop scrolling. This gaming chair feels like a sofa. Super soft, fully adjustable, working all day. The support is amazing and setup is simple. If you spend hours at your desk, you'll love this chair. I've tested a lot of chairs, but this one gives real comfort. Great support from every angle. If you're thinking about upgrading your setup, this is definitely worth it. Follow for more honest reviews and tap the link below. تاسو ویډیو کتل ملګرو څومره ښایسته ویډیو راغلی و په اے آی باندې ما جنریټ کړی دا او تاسو کتلی شئ همدا پروډکټ تاسو دا چیر وګورئ ګیمینګ چیر دلته د عکس کې وګورئ او په ویډیو کې تاسو وګورئ چې هیڅ فرق پکې نشته دا نو شاپ کې چې کله تاسو ویډیو جوړوي باید چې کوم پروډکټ وي هغه پروډکټ تاسو په ویډیو کې وښودل شي چې چیرته پروډکټ تاسو په ویډیو کې مختلف کار شولو نو هغه باندې تاسو ته وایلیشن درکوي هغه ویډیو هغه سره تاسو اکاونټ خرابېږي نو په دې کورس کې ما د سي ترتیب سره تاسو ته هر څه ښودلی دي چې تاسو هر ویډیو به د پروډکټ سره بالکل یو رقم راځي کوم پروډکټ عکس چې تاسو وینئ په دې سره به تاسو چې کله ویډیو جوړه کوي په کورس کې ما درته ښودلی نو تاسو ویډیو کې به هغه پروډکټ خودل کیږي لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې دا وکتل دا وګورئ همدغه چیرو تقریبا دلته کتل شي چې دا څوک واخلي د دې ویډیو لاره تقریبا 14.50 نه نیولې تر 22 پورې مثال د دې پر سیل کمیشن د چماته پیرا کول کیږي قیمت 1.9 پاوند ده دا وګورئ ملګرو صحیح ده نو تاسو د دې پروډکټ تاسو کتل ملګرو دا وګورئ دا ټیک ټاک شاپ کې پروډکټ او د ویډیو کې تاسو gaming chair feels like a sofa. Super soft, fully adjustable, working all day. The support is amazing and setup is simple. If you spend hours at your desk, you'll love this chair.
I've tested a lot of chairs, but this one gives real comfort. Great support from every angle. If you're thinking about upgrading your setup, this is definitely worth it. Follow for ویډیو جوړی کړی دي تاسو پروډکټ وګورئ بالکل سیم همدا پروډکټ لکه کوم پروډکټ چې په شاپ کې دا پغه باندې موږ ویډیو جوړی کړی دا نو دینه چې څوک پروډکټ واخلي موږ ته کمیشن راکول کیږي تاسو کته شي د ډیر ویډیو غواړئ تقریبا دا ویډیو ما Need پرونه smarter home اپلوډ کړل security? Snap it on, connect to Wi-Fi, and you're live in minutes. Motion alerts, color night vision night. Easy to install and ready whenever you need it. If you want simple, reliable home security, this camera is a great choice. Follow us for more smart gadgets, tell us what you think in the comments, and grab yours using the link below. دا ویډیو ګورئ ما پرونه اپلوډ کړم ملګرو تقریبا دینه څلور دغه 15 پروډکټ سیل شوي دي یعنی سولډ شوي دي خلکو اخیستي دي مثال هم دا پروډکټ زما د ویډیو له لارې اخیستی دلته تاسو کتلی شئ دا پروډکټ وګورئ په عکس کې او په ویډیو کې وګورئ بالکل هماغه پروډکټ ته څنګه چې په دې ټیک ټاک شاپ کې د دې باندې پر سیل باندې تقریبا 1.8 پر سیل باندې 12.5 کمیشن ماته راکول شوی دا او تقریبا څلور دي کې 15 اخیستل شوي دي د دې ویډیو له لارې مور انسایټ ته راځم هر ویډیو ویوز تاسو وګورئ دلته راځم ویورز ته او په ویورز کې تاسو کتلی شئ یونایټډ کینګډم 98.1% د یونایټډ کینګډم نه کتل شوی دا تقریبا څومره ویوز پر راغلي 1.5 ویوز پر راغلي دی ویډیو باندې 1.5 ویوز صحیح ده نو څومره چې ویوز زیات راځي تاسو ویډیو په خپل او هغه کنټریز کې پروموټ کیږي دا پروډکټ وګورئ ملګرو دا وګورئ دې باندې ما ویډیو جوړ کړو This wireless screen adds navigation, calls, music, and Android Auto and set. Easy to install, crystal clear display, and works with both iPhone and Android. تاسو کتلی شئ دا پروډکټ او په دې باندې ما ته کمیشن راکول شوی دا تقریبا 1.2 پر سیل باندې ما ته پاوند راکول کیږي دا پروډکټ چې د دې ویډیو له لارې څوک واخلي مور انسایټ کې درته ما ویورز ته راځم د هر ویډیو ویوز تاسو کتلی شئ یونایټډ کینګډم دا ولې دا پروډکټ دا ټیک ټاک شاپ چې ویډیو ما جوړ کړی دا د یو کې اکاونټ دا ځکه الته نو تاسو د یو اس ای اکاونټ هم خېمه خدا تاسو معلومات درکړل سورز کیږي ما به کار شروع کړی دلته ټیک ټاک سټوډیو ته راځم او ټیک ټاک شاپ فار کریئټر ته راځم په دې کې وګورئ ملګرو ښه دلته چې کوم ویډیوز ما جوړ کړی دي هغه کوم کمیشن راغلی تقریبا تاسو کتل شي 13 ورځو کمیشن 1.3 پاوند اندازه دلته ما زما د ویډیو لاره زما د اکاونټ لاره سیلینګ شوی د ماته 14.8 پاوند کمیشن راغلی د ورځو دی باندې زه اوکې کوم او دلته تاسو هغه ویډیو وګورئ چې څومره سیلینګ د شوی دا کوم ویډیو نه شوی دا بل تاسو ما ویډیو خودلې اونلی پیډ اورډرز تاسو کتلی شئ تقریبا د ورځو صحیح ده دا یو څو ورځې کېږي ما 10 ورځې نه کېږي چې په دې اکاونټ باندې کار شروع کړی خو زه به کسټم ته لاړ شم او منتلی ډیټا د جون به زه اوکې کما دلته کتلی شئ ټوټل سیلینګ وګورئ تقریبا په دې 10 ورځو کې 310.3 پاونډ مثال مکمل سیلینګ شوی د خلکو دومره پیسې ورکړي دي شاپ نه دا پروډکټ اخیستي 22.9 پاونډ ماته په کمیشن راغلی تاسو کتلی شئ صحیح ده او تاسو هغه ویډیو ګورئ دا ویډیو ما تاسو ته پلی کړ دا مایکروفون ویډیو دا تقریبا 9 ګورئ اټم سولډ شوی دي د دې ویډیو لاره اوله ویډیو ګورئ دا کیمرې والا ویډیو ګورئ تقریبا 15 اټم سولډ شوی دي تاسو کتلی شئ ډبل موټر سکرینو تاسو ته ما وښودل هغې نه 2 اټم سولډ شوي دي او ما ته پې کمیشن راکول شوی د ملګرو دا مکمل انالایټکس تاسو دلته د خپل ویډیوز کتلی شئ په دې ځای کې څومره کمیشن پې راغلی ده صحیح ده نو دلته ما تاسو ته د دې وکړه د دې مې تاسو ته هغه طریقه وښودله دلته ډېرې اپشنې دي ملګرو د ویډیو جوړول دې کې تاسو ته بونس یې درکول کېږي دا وګورئ 50 پاونډه وایي تاسو ته ایکسټرا ریوارډ درکوو کله چې دا ټاسکونه تاسو پوره کوئ په دې هر څه ما په کورس کې ډیټیل سره هر څه ښودلي یو سټپ نه ده پاتې ملګرو صحیح ده بل ما تاسو ته د دې خبره وکړه چې راوشو د دې ارننګ ته دا د یو کې اکاونټ دا 13 ورځو کې دینه ما وډرا وکړه د چیکینګ لپاره یو نیم پاوند هغه ما ته ورسېدله دلته راځم اویلیبل پی آوټ کې تاسو ته زه ښیم پی آوټ دا وګورئ 1.50 پاوند ما د دې نه وډرا کړل او ما ته یو کې بینک اکاونټ ته ورسېدل ځکه دا ما په ډېر تکلیف سره دا یو کې اکاونټ ویریفای کړی دا بینک اکاونټ مې سره کنیکټ کړی دا د یو کې نم ما وډرا وکړه خو د یو اس ای اکاونټونه بس زه درته ویریفای کوم ځکه د یو کې مشکلات زیات دي کوشش وکړئ د یو اس ای په اکاونټ باندې کار وکړئ چې هغه تاسو ته وډرا پیپل ته هم درکړي او د دې وډرا تاسو کتلی شئ دلته پی آوټ کې دلته راځم صرف او صرف بینک اکاونټ ته کېږي یو کې اکاونټ بینک اکاونټ ته کېږي او د یو کې بینک اکاونټ غواړي دا وګورئ بینک ټرانسفر دلته پیپل اپشن نشته او زه تاسو ته د یو اس ای اکاونټ ښیم چې په هغې کې به پیپل اپشن هم وي د هغې ویریفیکیشن به هم زه درته کوم صرف هغه چاته به فری ویریفیکیشن کوم څوک چې زما نه کورس واخلي د ټیک ټاک شاپ د هغې دپاره به د ټیک ټاک شاپ د یو اس ای اکاونټ د پی آوټ ویریفیکیشن زه بالکل فری کوم تاسو به خپل پیپل ورسره کنیکټ کوئ بس تاسو ته به پیسې رسیږي صحیح ده دا پیسې به تاسو وایي چې تاسو راخو ډېرې کمې دي په هغه ځای کې دا ځکه ملګرو کله چې دلته یو څوک پروډکټ واخلي لکه مثال نن یې واخیستلو ما ته پیسې دلته ټول اضافه کېږي کمیشن راته ښودل کېږي خو دا پیسې هغه وخت زما په وډرا کې اضافه کېږي کله چې مثال دا پروډکټ هغه کس ته ورسیږي هغوی یې ترلاسه کړي نو دا پیسې بیا زما د وډرا په ځای کې اضافه کېږي او بیا زه کولی شم وډرا کړم ځکه چې پروډکټ چې اخیستی هغې ته نه یې رسېدلی تر هغې پر دا پیسې زه نشم وډرا کولی نو دا تقریبا 10 ورځې هم نیسي 15 ورځې هم نیسي دا وډرا کې دا پیسې ما ته اضافه کېږي او څو ورځې بعد بیا یې زه کولی شم وډرا یې کړم چې پروډکټ چې اخیستي دي هغې لاس ته ورشي هغوی ته ورسیږي نو پیسې به ما ته بیا راشي د وډرا دپاره تر څو پورې دا په هولډ کې چې دا
کم پروډکټ هغه ته رسیدلې نه چې زما د ویډیو لاري اخیسته دا صحیح ملګرو نو دا تاسو ته طریقه وښودله دا د یو کې اکاونټ اوس ورسمه تاسو ته یو د یو اس ای اکاونټ هم خیمه ملګرو صحیح ده زه به دا وی پی ان اوس مثال یو کې سره زه به یونایټډ سټیټ سره کنیکټ کوم ځکه نور اکاونټونه ما سره د یونایټډ سټیټ دي نو په دې خاطر زه هغې لپاره یونایټډ سټیټ کنیکټ کوم دلته راځم ملګرو دغه یونایټډ سټیټ اکاونټ درته خیمه دلته ما سره 3 اکاونټونه یونایټډ سټیټ دي چې باغې کې ذکر کوم او یو را سره د یو کې د خپل هغه کې ذکر کوم صحیح ده د دې اکاونټ کې مثال یو فیمیل ده چې مثال هغه په آی باندې زه د هغې ویډیو جوړوم پروډکټ په پروموټ کوم نو دغه ته د کې سره دلته کتل شي د یوازې 1050 فالوورز دي دلته راځم ټیک ټاک سټوډیو ته راځم دلته ریوارډ کتل شي 4.4 تقریبا په ورځو کې دلته هم سیلینګ شوی دا او ماته کمیشن راغلی دلته تاسو کتل شي دا د دې اکاونټ د صحیح ده او نور ترتیب هر څه د مغه رقم سره دی لکه څنګه چې ماته تاسو ته د یو کې اکاونټ خودلو خو دلته ملګرو تاسو کتل شي اکاونټ اټینشن وګورئ دلته ماته وایلیشن راغلی دا ولې چې ما یو ویډیو کې غلطي کړې و هغه پروډکټ سیم نو راغلی نو په دې خاطر ماته وایلیشن راکړو کله چې تاسو ته وایلیشن درکې اکاونټ سره ډیر خرابېږي ویوز هم سره ډیر خرابېږي هغه طریقې سره دلته کتل شي د ورځو تاسو ته کمیشن خي څومره پروډکټ سیل شوي دي کوم پروډکټ سیل شوي دي دلته ویډیوز تر راشي په ویډیوز کې منیج کې تاسو خپل ویډیوز کتل شي مثال دلته تاسو وګورئ دغه ویډیوز دي چې ما جوړ کړي ګډ کوالټي تاسو کتل شي څومره چې ښه ویډیو جوړ کړي هغه ګډ کوالټي کې راځي ګډ کوالټي وی زیات ویوز اخلي ښه مخ ته تللی شي او ښه سیلینګ کېږي ملګرو صحیح ده نو زه دې نه به ایګزم تاسو ته د اکاونټ هغه ویډرا ځای خیمه چې ما تاسو ویل چې یو اس ای اکاونټ دا ګوره د یو اس ای اکاونټ ده صحیح ده یو اس ای اکاونټ تر ازمه دلته ارننګ ده په ارننګز کې تاسو ته خیمه چې د دې ویډرا پیپل اکاونټ ته هم کېږي د دې تقریبا دغه اندازه تر اوسه پورې د کمیشن ماته اضافه شوی ده او نور دا اوټ ویډرا ده ګورئ په هر هفته کې په خپل اتومات زما پیپل ته ویډرا کېږي صحیح ده تاسو کتلی شئ ارننګ کې دلته پاس آپشن ګورئ ویلیټ کارډ منیجمنټ دلته ګورئ یو اس ای پرایمري دا وګورئ منیج زما پیپل اکاونټ ورسره وصل ده دا وګورئ زه تاسو ته وښیم منیج باندې به اوکې وکړم او دلته تاسو کتلی شئ چې د دې ویډرا زما پیپل اکاونټ ته کېږي صحیح ده دلته تاسو وګورئ دا وګورئ پیپل نو دا یو پیمنټ میتھډ چې وګورئ پیپل اکاونټ د پرایمري نو په دې خاطر دلته تاسو هر وخت کولای شئ پیپل اکاونټ ورته چینج کړئ هر یو سره کنیکټ کوئ دا مهمه نه ده چې تاسو په نوم باندې ویریفیکیشن به درته زه کوم د پی اوټ او ویریفیکیشن چې کله وشول پیپل اکاونټ به تاسو خپل سره کنیکټ کوئ پیسې به تاسو اکاونټ ته درځي او د پی اوټ چې کوم ډاکومېنټ ویریفیکیشن غواړي هغه کې تاسو نه د یو اس ای ډاکومېنټ غواړي هغه ته ترتیب برابروم هغه به زه درته کوم مشکل نشته رسید ما ته یادونه وکړه خو د یونایټډ سټیټ په اکاونټ کې دا خبره شته چې تاسو پیپل اکاونټ ته تاسو ویډرا درکې صحیح ده کې بینک اکاونټ نه غواړي نو دا په دې خاطر مرته ویل چې یو اس ای اکاونټ کې کار وکړي هغه خدا پی اوټ د لپاره هم خدا مثال چې تاسو ته ویډرا په اسانۍ سره درکې خو ما تاسو ته د معلومات درکړل چې څنګه پکې مثال تاسو کار کولای شئ تاسو ته ویډیو خودلې تاسو ته ترتیب خودلو خپل اکاونټ تر ازمه د وی پی ان به یونایټډ کینګډم سره کنیکټ کوم د یو کې اکاونټ در سره پرې خاطر چې کله یو کې اکاونټ خلاصوم نه یونایټډ کینګډم سره وی پی ان کنیکټ کوم سمپل لازم دلته ټیک ټاک اکاونټ ته د یو کې اکاونټ چي دا دې کې تاسو ته ما کله چې تاسو فالوورز ما تاسو ته ویل چې بس تاسو فالوورز د زرو نه زیاتی صحیح ده د زرو نه زیاتی تاسو ته ټیک ټاک شاپ فار کریټر ته اپلای کولای شئ خو باید تاسو اکاونټ یو کې یو اس ای ما درته ویل چې د پدې کې اکاونټ د یو اس ای تر ټولو نه خدمات درته کار په یو اس ای اکاونټ کې وکړي ان شاء الله کوشش کوم د یو اس ای اکاونټ تاسو ته پیدا کوم چې چا غستلو تیار شاپ په کې اوپن ټیک ټاک شاپ فار کریټر په کې خلاصي یو اس ای اکاونټ ویریفیکیشن او دار څه تاسو کوي او کار به کې کولای شي هغه اکاونټونه به کوشش کوم چې پیدا کوم درته صحیح ده کته چې څوک تیار غستل غواړي بیا نو واتس اپ نمبر مې اسیم درته خودل دی باغې به ما سره کانټیکټ کولای شي باغې کې هم زر سلام کاری وکم زیات د اکاونټونه دي چې هغه سره تقریبا زر فالوورز هم پوره شوي لکه اوس مثال زرونه فالوورز زیات یو اس ای یا یو کې اکاونټ خو هغه سره په دې مونټایزیشن برخه کې دلته دا ټیک ټاک شاپ فار کریټر اپشن نه ښکاریږي هغه وایي چې دا اپشن پکې نه راځي نو په دې ټیک ټاک شاپ په کورس کې ما درته هغه طریقه خودل چې تاسو په خپل اکاونټ کې څنګه ټیک ټاک شاپ فار کریټر دا اپشن اضافه کولای شئ په کورس کې مې هم درته په کمال ډیټیل سره خودلې دي هر څه ان شاء الله چې په هغه کورس کې هیڅ هم نه دی پاتې دا خو د ټیک ټاک شاپ په اړه معلومات ما تاسو سره شیر کړل په سکرین کې مې درته وښودل اوس راځو مهم ټاپک ته دې ته موږ د سي کانټینټ څنګه جوړولای شو لکه څنګه چې تاسو په ما تاسو ته یو څو ویډیو خودلې ما جوړې کړې دي په آی باندې که تاسو په خپل فیس کې جوړول غواړئ جوړولای شئ که تاسو د بل چا په فیس کې جوړوي یو ای آی باندې کریکټر جوړ کړئ پاغه باندې جوړوي هغه هر رقمي تاسو هم د سي کانټینټ شاپ لپاره په جوړولای شئ په آی باندې او هغه سره مهمه خبره دا د مارکل چې په شاپ کې مهم چې دا هغه تاسو کم پروډکټ ویډیو کې مثال ویډیو په جوړوي او کم پروډکټ تاسو راخلئ د ټیک ټاک شاپ ناغي باندې ویډیو جوړوي هغه پروډکټ باید په ویډیو کې مغه شیخ کار شي چې تا پروډکټ
مختلف کار شو یا رنگ بدلو یا پروډکټ شیپ هغه شکل بدلو نو پاغي ویډیو تاسو ته وایلیشن راځي او په شاپ کې چې تاسو ته وایلیشن راغی دا د اکاونټ خرابې یعنی ډیر زیات اکاونټ وایلیشن سره خرابې نو ان شاء الله A to Z څنګه د شاپ لپاره مونږه AI باندې ویډیو جوړولای شو چې مونږ ته وایلیشن را نشي شاپ کې مونږه کم پروډکټ راغستری شو چې هغه زیات سیل شي زیات کمیشن درته راشي زیات ارنینګ درته راشي دا څومره معلومات چې دی A to Z دا به تاسو سره په دې کورس کې شیر کوم او کورس چې تاسو ته درکوم ډیر کم قیمت سره وي دا لاندې واتس اپ تاسو ګوري په دې باندې موږ سره کانټیکټ کولای شئ په سکرین کې دا کورس موږ نه بای کولای شئ اغوستلای شئ په کم قیمت سره قیمت مې په دې خاطر ورته وټاکلو زیات کسان فری کم شي چې موږ شیر کو هغه ته هیڅ ارزښت نه ورکوي نو چې کمې پیسې هم تاسو په یو شی باندې مصرف کوئ ان شاء الله هغه بیا تاسو زده کوئ تاسو ته ګټه اخلي او تاسو ورته کارم کوئ نو د شاپ په اړه باندې چې څومره معلومات دي دا ټول ما په دې کورس کې سره شیر کړي دي او ډیر په کم مناسب قیمت سره به دا کورس تاسو ته درکوم په دې کورس کې به زه هر څه تاسو ته خیم هغه کسان چې کوم کسان دا کورس موږ نه بای کی وای خلی هغه ته موږ شاپ اکاونټ کې ویریفیکیشن هم کوو بالکل فری ویریفیکیشن مرتضی کوم ټیک ټاک شاپ اکاونټ USA اکاونټ کې UK اکاونټ کې کار په دې خاطر مکوئ چې په UK اکاونټ کې کله تاسو د شاپ نه وډرا کوئ پیسې ته وډرا کوئ د شاپ پی اوټ اکاونټ تاسو نه د UK ډاکومنٹ غواړي او په UK کې بانک اکاونټ تاسو نه غواړي چې هغه کس په نوم باندې بانک اکاونټ هغه به تاسو سره کنیکټ کوئ PayPal اکاونټ د UK شاپ اکاونټ سره نه کنیکټ کیږي نو په دې خاطر د ټیک ټاک USA شاپ اکاونټ کې کار وکړئ د ویریفیکیشن د پی اوټ چې کوم ویریفیکیشن د USA ډاکومنٹ سره چکیږي هغه به درته ز ویریفای کوم او خپل PayPal اکاونټ به سره کنیکټ کوئ PayPal اکاونټ کې د هر چا په نوم باندې د هر چا اکاونټ هغه مهمه نه ده چې تاسو پم دې نوم باندې PayPal اکاونټ هغه تاسو ته پیسې درکې وډرا درته درکې د شاپ نه کوم کمیشن تاسو ته راغلی نو کوشش وکړئ ټیک ټاک شاپ USA اکاونټ پیدا کړئ د ټیک ټاک شاپ USA اکاونټ تاسو څنګه معلومولای شئ زیاتره اکاونټونو کې په ریجن کې نه معلومیږي USA اکاونټ کې ریجن نه خي او زیاتره په UK کې نه معلومیږي کله چې تاسو شاپ اکاونټ ګورئ دی یو بل اکاونټ نو ورځي دی USA لوکیشن نه ریجن نه ولته زی هغه کوم پروډکټ چې ځان سره اډ کړی الته ګوري الته هم کتل شي چې تاسو د USA اکاونټ نه پروډکټ خو د USA ریجن نه هغه د USA اکاونټ یا تاسو ټیک ټاک شاپ فار سیلر کې ګوري الته لیکل چې یونایټډ کینګډم یا یونایټډ سټیټ صحیح ده هغه په اړه ان شاء الله نور معلومات تاسو ته مکمل په کورس کې ما در سره شیر کړي مکمل A to Z څومره هم چې معلومات په کورس کې شته دي ان شاء الله چې کورس واخلئ تاسو ته صحیح طریقې سره ورته کار وکړئ تاسو به ډیر څه زده کړئ او ان شاء الله چې بیا تاسو ښه ارنینګ هم د ټیک ټاک شاپ نه بیا کولای شئ صحیح او کوم کسان چې موږ نه دا کورس نه اخیستی بل چا ورته لګلې یا پیسې ته اخیستی یا په کم نرخ ورکړی یا ورته فری ورکړی او بیا راځي موږ ته وایي چې د ټیک ټاک شاپ د USA اکاونټ د پی اوټ اکاونټ ویریفیکیشن راته وکړه نو هغې ته به دا ویریفیکیشن فری نه کوو نو هغې کسانو ته به دا ویریفیکیشن بیا په هغه قیمت کوو څومره چې د دې کورس قیمت وي ځکه چې هغه کورس نه اخیستی بیا راځي موږ ته وایي چې د شاپ اکاونټ ویریفیکیشن راته وکړه ځکه چې تاسو په ټیک ټاک شاپ اکاونټ کې پی اوټ اکاونټ ویریفای نه کوئ نو هیڅ ګټه نه لري تاسو ته وډرا نه درکوي تاسو ته پیسې نشئ لګلی د ټیک ټاک شاپ اکاونټ لپاره پی اوټ اکاونټ ډیر ضرور دی هغه د USA ډاکومنټ سره کیږي د افغانستان او پاکستان په آی ډي کارت باندې هغه نه ویریفای کیږي او بل هر وخت چې تاسو په شاپ اکاونټ کې کم کسان چې کورس واخلي د هغې دپاره به زه واتس اپ ګروپ جوړوم په هغې ګروپ کې به زه صرف هغه کسان اډ کوم چې دا کورس اخیستی نو چې هر چاته کم مسله راتله مشکل راتللو په هغه واتس اپ ګروپ کې هغه په دې خاطر مثال یو کس ته مشکل نو کېدای شي هغه مشکل دوهم کس ته وي نو چې په ګروپ کې راسره هغه ټولې بیا کتلی شي نو د دویم کس مشکل هم ورسره حل کېدلی شي نو په دې خاطر هغې ته به ګروپ جوړو په ګروپ کې هماغه کسان ځان سره اډ کوم چې شاپ کورس اخیستی موږ نه یوازې هغه کسان به موږ سره په ګروپ کې نو په دې هیله چې ویډیو خوښه شوي ملګرو سره ضرور شیر کړئ تر څو هغوی هم په دې ټیک ټاک شاپ کې کار وکړي ښه ارنینګ ته کولی شي په آینده کې ښه ګټه ته کولی شي تر بلې ویډیو پورې خدای الله مسپارم خدای پامان